السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې د لمپخفې په باره کې خبرې کوو. لکه څنګه چې په تیر درس کې د لمپخفې په باره کې خبرې کړې دي چې لمپخفې تغمینزون تاسو لپاره هم تشریح کړي دي چې لومړی ګروپ، دویم ګروپ او دریم ګروپ فعلونو سره څنګه اضافه کیږي او څنګه یوځای کولی شو. اوس په دې درس کې دا خبرې کوو چې لمپخفې څه شی دی، څنګه یو فعل سره اضافه کولی شو او مثالونه هم پکې جوړو چې دا په کوم وخت کې استعمالیږي او څنګه مثالونه پکې جوړولی شو او جملې پکې جوړولی شو. که چیرې مخکنی درس مو لیدلی نه وي نو د هغه درس کتل تاسو لپاره لازمي دی، ځکه که چیرې هلته تاسو تغمینزون زده نه کوئ نو په دغه درس کې تاسو نشئ کولی. تاسو باید په هغه درس کې تغمینزون زده کړئ او بیا دلته د جملې جوړول او په کوم وخت کې استعمالو دا خبرې زده کړئ. هغه ویډیو تاسو په آی بټن کې هم لیدلی شئ، ډسکرپشن کې هم لیدلی شئ او تاسو کولی شئ چې زمونږ چینل ته لاړ شئ، هلته هم کتلی شئ. اوس راځئ چې درس شروع کړو. L'imparfait. On utilise l'imparfait pour parler des souvenirs et des habitudes passées. On utilise l'imparfait pour parler des souvenirs et des habitudes passées. دا د لمپخفې تعریف یا لمپخفې چې شته وایي د هغې معنا شو. On utilise مونږ استعمالو لمپخفې د لمپخفې زمانه چې دی پوخ لپاره پغلې د خبرې کولو د سووینیر د خاطراتو ای د ضبیطوت او د عادتونو پاسې تیر. معنا دا لمپخفې مونږ په هغه وخت استعمالو چې کله مونږ د تیر خاطراتو د تیر یادونو او د تیر عادتونو په باره کې خبرې کوو نو مونږ په هغه وخت کې لمپخفې زمانې څخه استفاده کوو. اوس دلته څنګه کولی شو چې په یو فعل کې یا د یو فعل په آخر کې د لمپخفې انډینګ اضافه کړو. مثلا یو فعل دی پغلې، څنګه کولی شو چې پغلې په لمپخفې کې استعمال کړو، یعنی د پغلې سره لمپخفې زمانې تغمینزون یوځای کړو. هر کله چې غواړو یو فعل په لمپخفې کې واخلو نو ټولو نه مخکې د هماغه فعل نوم لپاره خارجري حالت اخلو. لکه پغلې اصلي فعل شو نو نو لپاره خارجري څه دی؟ پغلون. نو پغلون، د نو پغلون څخه د پغلون نو پغلون څخه لومړی ضمیر هم لرې کو، آخري د خارجري تغمینزون هم لرې کو. دلته راډیکال پاتې کیږي پغل، راډیکال پاتې شو پغل. نو د پغل سره د هر یو سبجیکټ لپاره مخکې چې کوم سبجیکټ ورکو پغل نه وروسته د هماغه سبجیکټ تغمینزون ورکو چې دا په تیر درس کې موږ تشریح کړي چې د هر یو سبجیکټ لپاره تغمینزون څه دي. ګورئ، پغلې اصلي فعل شو، نو پغلون په خارجري زمانه کې شو، دې کې لومړنی ضمیر نو هم ترې لرې کو، او ان اس د خارجري زمانې انډینګ یا تغمینزون هم ترې لرې کو. پاتې شو راډیکال پغل. پغل نه مخکې هغه ضمیر ورکو او د هماغه ضمیر چې ورکو تغمینزون. راځئ، ژو پغلې راډیکال پغل دی، ضمیر ژو ورکو، د ژو تغمینزون په لمپخفې کې آ ای اس دی. ژو پغلې، چو پغلې، د چو لپاره تغمینزون هم هماغه دی، چو پغلې، ایل پغلې، انا هغه خبرې کولی. صحیح شو. ایل پغلې، ایل پغلې، ایل ضمیر شو، پغلې پغل راډیکال شو او آخري تغمینزون آیتی شو. صحیح شو. ایل پغلې، نو پغلیون، همدغسې وو پغلیی، ایل پغلې، نو هم ضمیر شو، ای او ان اس
terminaison ورسره اضافه کوو vous parlez vous ضمیر شو PARL رادیکال شو IOZ چه شو terminaison شو il parle il جمع هغه لپاره چه شو ضمیر شو parle رادیکال شو AIONT terminaison شو د دې معنی چه شو اوس جو پغله معنا ما خبرې کولې چو پغله تا خبرې کولې il پغله هغه خبرې کولې نو پغله یو مون خبرې کولې وو پغله هغه خبرې کولې il پغله هغه خبرې کولې دا چې اصلي طریقه وو د یو فعل په مپفای کې اخیستلو لپاره د عموما لپاره وو او کچېرې دا تاسو ته سخت معلومیږي شارټ کټ د لومړي ګروپ فعلونو لپاره دا دی چې اخري اویښ ترې نه لرې کوئ او د هر یو سبجیکټ انډینګ ورسره اضافه کوئ او د دویم ګروپ لپاره چې هغه فعلونه چې مثلا دویم ګروپ پورې اړه لري هغوی لپاره مثلا فینیر خپله یو فعل شو د دې حال جاري حالت نو لپاره اخلو nous finissons مون ختمو یعنی څه شو nous finissons حال جاري حالت نو لپاره واخیستو اوس نو ترې نه لرې کوو آخر کې terminaison ONS هم ترې نه لرې کوو پاتې شو فینیس رادیکال شو همدغه رادیکال را اخلو سبجیکټ ورته هم ورکوو د هماغه سبجیکټ terminaison هم ورسره اضافه کوو لکه je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez il finissait هر یو فعل سره چې غواړئ چې د دویم ګروپ فعل سره د امپارفې terminaison اضافه کوئ نو لپاره حال جاري واخلئ لومړنی ضمیر او آخري انډینګ ترې نه لرې کړئ منځ کې چې صفر رادیکال پاتې کېږي هغې سره سبجیکټ یعنی ضمیر او د هماغې امپارفې اضافه کړئ او د دریم ګروپ فعلونو لپاره همدغه طریقه ده مثلا نو لپاره حال جاري حالت اخلئ او لومړی ضمیر او آخري terminaison ترې نه لرې کوئ ضمیر ورکوئ بیرته رادیکال پاتې کېږي رادیکال نه مخکې ضمیر ورکوئ د هماغه ضمیر امپارفې حالت ورکوئ اوس راځئ چې دا څنګه او کله استعمالولی شو یو څو مثالونه پکې ووایو چې دا څنګه استعمالیږي او کله او کوم وخت کې استعمالولی شو لکه Où tu habitais quand tu avais 10 ans? Où tu habitais quand tu avais 10 ans? Où tu habitais quand tu avais 10 ans? تاسو چیرته اوسېدلی یا تاسو نه تو لپاره استعمالیږي تو چیرته اوسېدلی کله چې تو لس کلن وي وګوره habiter tu habitais دا هم په امپارفې کې دی tu avais دا هم په امپارفې کې دی فعلی په امپارفې کې اخیستل شوی معنا تو چیرته اوسېدلی چې لس کلن چې وي تو چیرته اوسېدلی tu avais 10 ans دویم مثال quand j'étais petit je jouais au tennis j'avais l'habitude de jouer au tennis quand j'étais petit je jouais au tennis j'avais l'habitude de jouer au tennis quand j'étais کله چې زه پوتی کوچنی je jouais معنا ما لوبه کوله او تونیس د تنیس زه چې کله کوچنی وم ما د تنیس لوبه کوله j'avais l'habitude de jouer au tennis ما د تنیس لوبې کولو عادت درلود یعنی زیادت شوی وم د تنیس لوبه مې کوله وګوره j'avais هم په امپارفې کې دی فعلی jouer هم او être était هم درې واړه په امپارفې کې حاصل شوي نو له دې کبله جمله په امپارفې کې شو quand j'étais étudiant je faisais beaucoup la fête quand j'étais étudiant je faisais beaucoup la fête quand j'étais کله چې زه وم étudiant شاګرد je faisais beaucoup la fête ما ډېر به پارټیګانې کولې کله چې زه شاګرد وم ما به ډېر پارټیګانې کولې وګوره دا د خپل تیر خاطرات او د تیر عادتونو په باره کې خبرې کوي نو له دې کبله امپارفې
زمانه استعمالو. Hier, j'ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un pantalon gris et il semblait fatigué. Hier, j'ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un pantalon gris et il semblait fatigué. Hier, پرون j'ai rencontré mon ami Pierre. پرون زه خپل ملګری مې چې پیر نومیږي هغه سره مې ملاقات وکړو یا هغه مې ولیدو. j'ai rencontré معنا ما ملاقات وکړو ما ولیدو mon ami زما ملګری پیر نومې دی. il portait هغې اغوستی و il portait هغې اغوستی و un pantalon یو پتلون gris معنا خاکي رنګ et il semblait او هغه ښکاره کېدو fatigué معنا ستړی. په دغه وخت کې پوښتې هغې اغوستی و امپارفی کې شو. سمبلی معنا ښکاره کېده څه شی شو il semblait fatigué هغه ستړی ښکاره کېدو نو په دغه وخت کې دا هم په امپارفی کې شو. L'année dernière je suis allé à Montpellier. Il faisait très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. L'année dernière, je suis allé à Montpellier. Il faisait très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. L'année dernière, تیر کال je suis allé زتلی وم à Montpellier یو ځای دی هلته تللی وم. Il faisait très beau هوا ډیر ښه و. Il faisait très beau هوا ډیر ښه و. Et le ciel était bleu او آسمان شینو bleu آبي و آسمان آبي و. pendant une semaine یوه هفته pendant une semaine یوه هفته. وګوره تیر کال زه تللی وم مونټپلیې ته او هلته چې هوا ډېر ښه و او آسمان آبي و هېڅ وریځ مریځ هېڅ پکې نه و. دلته il faisait چې دی امپارفی کې دی. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ.